د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او د ملا هیبت الله تازه وینا. ملا هیبت الله تازه څه ویل دي؟ آیا په طالبانو کې رښتیا هم اختلافات شتون لري او که نه؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خپلو یو شمېر ځایي چارواکو سره په لیدنه کې له نوم نه اخیستو پرته خپل دښمنان تورن کړي دي چې په نظامي ډګر کې له ماتې خوړلو وروسته د دوی د رژیم د خلاف د تبلیغاتو ته مخه کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوموړي له قوله لیکلي دښمن په نظامي ډګر کې ماته خوړلې، خو په تبلیغاتي ډګر کې اوس هم زیات کوښښ کوي چې ذهنونه په تشویش کې واچوي، په موجوده اسلامي نظام کې بې باوره کړي. مسؤلین عوام ولس باید د دښمن د دسیسو او شومو پلانونو ته متوجه وي او د دښمن په تبلیغاتو تیر ونه وځي. طالب مشر دا څرګندونې په داسې مهال کې کړې دي چې په وروستیو کې د هغه یو مرستیال او د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی، د ادارې د رئیس الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي، د کانونو او پټرولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور او یو شمېر نورو چارواکو په مختلفو بڼو د طالبانو پر واکمنۍ ضمني نیوکې کړې دي. د طالبانو د کانونو وزیر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي په وروستیو څرګندونو کې د دوی ترمنځ د اختلافاتو ادعاوې رد کړې دي، خو سراج الدین حقانی په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب مشرانو او ویاندویانو نه دي ویلي چې دښمن یې څوک دي او څنګه یې پر ضد تبلیغات کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو شمېر منتقدانو د دوی د مشرانو او چارواکو د مخکینیو څرګندونو ویډیويي لینکونه هم خپاره کړي دي چې دوی پکې له اوسني وضعیت څخه نارضایتي ښودلې او توندې نیوکې ورباندې کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.